پردي زامن یې د جهاد په نوم ختم کړل خو خپل اولادونه یې داسې کارونه کوي. سلامونه خوږو لیدونکو، ویډیو تر پایه وګورئ او مینه ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. لومړی باید دا ووایو چې نن دا پخواني تش په نوم جهادي رهبران او د هغوی اولادونه څنګه پرمختللی ژوند لري او په عیش و عشرت سره ژوند کوي. دا د دوی هوښیارتوب نه بلکې د افغانانو احمقتوب دی چې په دوی یې باور وکړ او د دوی په خوله یې خپل هیواد له خاورو سره خاورې کړ. د دوی پلرونه هغه خلک و چې خلک به یې د پاکستان، ایران او امریکا په خوله جهاد ته رابلل، خو خپل زامنو باندې به یې په بهرنۍ او عصري پوهنتونونو کې زده کړې کولې. اوس چې ګورو نو افغانستان د هماغه خلکو په هدیرو ډک دی چې د دوی د پلرونو په خوله یې جهاد وکړ، مګر اولادونه یې داسې پرمختللی او آزاد ژوند لري. جهاد کې خو پیسې مهمې نه وي، جهاد کې خو ډالرې نه وي، جهاد کې خو بنګلې نه وي، جهاد خو یوازې د خدای لپاره خلک کوي. مګر اوس چې د دوی دا حالت ګورو نو دا شک مو په یقین بدلیږي چې دوی جهاد د خدای د رضا لپاره نه بلکې د ډالرو او شهرت پیدا کولو لپاره کړی و. دا د هغه حکمتیار زوی دی چې خلک به یې پوهنتون کې د استادۍ او یا هم د تعلیم کولو په جرم او همدارنګه د څادر په سرولو وژلو، مګر اوس یې زوی بهرنیو هیوادونو کې داسې لباس کې ګرځي. دا انځور چې ګورئ دا د تش په نوم د نورو جهادي څیرو برهان الدین رباني او احمد ضیا مسعود لورګانې دي چې دوبۍ کې هوټل لري او داسې لباس کې ګرځي. خو چې پلرونه یې رسنیو ته راشي نو بیا هم دوی د جهاد مقاومت او افغانستان ژغورلو دعوې کوي. نو وطنه په کوم غم به دې وژاړو؟ ګرانو کتونکو، تاسو د جهادي رهبرانو د اولادونو د داسې کارونو په اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک کړئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.